د مومندرې ولسوالۍ په سینه کې تیر شوی د تورخام جلال آباد عمومي سړک دی. د افغانستان د څو ولایتونو سوداګریزه راکړه ورکړه له همدې لارې کیږي. غواړو چې د غازي امان الله خان څلي ته له همدې ځای لاړ شو. نننی سفر مو له همدې ځای پیل کړ. د ستر شاه غازي امان الله خان د خپلواکۍ څلي ته په لاره یو. دا څلی تقریبا 10 کیلومترۍ کې پروت دی او د تاریخ په زرینو پاڼو کې د نوم او ځای په اړه معلومات لیکل شوي دي. دا څلی د ننګرهار ولایت اړوند د مومندرې ولسوالۍ مربوط په ډکي سیمه کې په خپل ابدي خوب ویده دی. د ستر اعلی حضرت غازي امان الله خان دا تاریخي څلی په خپل ځان کې د کلونو کلونو دردونه، تکلیفونه، د جنگ جګړو ویرجنې تاریخي پیښې هم لري. دا د ډکي سیمه ده، هغه سیمه چې ګرچاپیره یې خړ تور غرونه او دښتې پرتې دي او ورسره خوا کې دې وړوکي بازار هم دې سیمې ته یو ځانګړې ښکلا ورکړې ده. خو ورسره ولاړ دا دنګ تاریخي څلی د خپلې تېرې زمانې تاریخ یادوي او په دې فکر کې دی چې بیا به هم خپل تاریخي برم ته لاړ شي او که نه. د همدې څلي په اړه د وخت بېلابېلو لیکوالو لیکنې کړي. د ستر شاه غازي امان الله خان څلي ته له ما سره ځوان لیکوال او شاعر بندي ګل خاکسار او نوموتی لیکوال او څېړونکی مراد لایق هم ملګري دي. مراد لایق راته د همدې تاریخي څلي په اړه وویل چې ولاړ دی دا د خپلواکۍ څلی دی. دا د غازي امان الله خان چې کله برطانوي هند ته یا برطانویانو ته ماتې ورکړله، د هغې نه وروسته راغی شینوارو ته وخته، د شینوارو نه راغی جلال آباد ته بیرته لاړ او بیا د جلال آباد نه راغی همدې سیمې ته. دا هغه سیمه ده چې د مومندرې ولسوالۍ په حدوداتو کې د ډکي په کلی دی او د ډکي په کلي کې دا څلی موقعیت لري، واقع دی. د فرهنګي میراثونو دا څلی په څو ځلې وران او بیا ترمیم شوی چې اوس یې هم ځینې برخې خرابې او د له منځه تلو په حال کې دي. دا څلی خو بیا د دغه وخت د دولت لخوا جوړ شو په دې ځای باندې او هغه ځایونو کې چې چېرته نورو مو داسې ډېر څلي جوړ شوي دي. دغه څلی بیا د وخت تېرېدو سره دا و خو دې بیا ځینې ځایونه ویجاړ شوي وو او هغه خپل هغه معیار یې د لاسه ورکړی و. بیا د مومندرې د ځوانانو مشر راپاڅېده او هغه د هغه باندې دوباره کار شروع کړ. زیر مومند راپاڅېده، زیر مومند په دې باندې بیا د ترمیم کار شروع کړ او هماغه و چې تقریبا د خپلواکۍ د هېواد د خپلواکۍ د سلم کال په ویاړ د سلم تلین په ویاړ باندې دا دغه څلی بیا ترمیم شو او جوړ کړی شو. پوښتنه دا ده چې دې تاریخي څلي ته غازي امان الله خان راغلی او که نه. مشران وایي چې په همدغه ځای باندې چې دا اوس کوم څلی ولاړ دی، غازي امان الله خان ودرېد او خپل د دې شاوخوا سیمو ټول خلک یې راټول کړل او هغه خلکو ته تقریر وکړ او یو ډول یې خلکو ته د انګریز د شړلو مبارکي ورکړله. زما اوس هم هغه خلک اوس نشته دی خو یاد دي راته چې هغوی دا خبره وکړله چې دې ځای کې امان الله خان غازي خبرې کولې او موږ به اورېدلې او سره څنګ کې دغه د یو شهید خبر دی، مزار دی چې هغې ته اشاره وکړله چې زما د دې هر څه نه دغه یو شهید ډېر بهتر دی. د ډکي په سیمه کې یوازې د ستر شاه غازي امان الله خان تاریخي څلی او د ناستې ځای نه دی. له دې څلي سره په 100 مترۍ کې د سړک سره جوخت د شهید غازي عبدالکریم خان مزار هم پروت دی. غازي عبدالکریم خان د انګریزانو سره په دې خاوره کې جنګونه کړي چې بیا وروسته په همدې ځای کې په شهادت رسېدلی او همدلته خاورو ته سپارل شوی دی. دا چې ښکاري دا مزار د غازي عبدالکریم خان مزار دی. دا هغه شخصیت و چې د هغه وخت سپه سالار سلیم احمد خان سره دلته رسالایي و. رسالایي په دې معنا چې هغه وخت به رسالې تللې او د هغه ټولو مسؤلیت به د ده په غاړه و. بیا داسې وخت راغی چې د یو انګریز دغه را روانه وه قافله او دا د هغوی سره و، د هغې طرف نه ورته ګمارل شوی و خو په دې ځای کې د ده له خوا نه هغه انګریز وویشتل شو. بیا په دې جرم کې دا ونیول شو او دا تر ډېره حده پورې مطلب دلته بندي و. د باندې دا د اعدام حکم هم ختلی و یا مطلب نیول شوی و. خو داسې مشران دا خبره کوي
چې په کومه ورځ دا په همدې ځای باندې دلته چې اعدام شو یا وویشتل شو هغه وخت خو لارۍ موټرې نه وي نو په همغه ورځ د ده د خوشي کېدلو یا د برات کاغذونه راغله چې دا دې خوشي کړی شو خو افسوس چې په هغه ورځ باندې دا د شهید کړی شوی و د ستر غازي امان الله خان د خپلواکۍ تاریخي څلی ورسره خوا کې د غازي عبدالکریم خان مقبره د ننګرهار ولایت اړوند مومندرې ولسوالۍ مربوط په ډکي سیمه کې موقعیت لري شمال ته کرونده جنوب ته د تورخام جلال آباد عمومي سړک لمر خاته ته د ډکي کلي عمومي لاره او لمر پریواته ته د ډکي په نوم دولتي کنډک پروت دی فرهنګي میراثونه زموږ د هیواد یو لرغونی تاریخي میراث دی او د هیواد په ګوټ ګوټ کې شته دی او اوږده مخینه لري په هیواد کې د رژیمونو پادلون او بدلون سره د تاریخي ځایونو او فرهنګي میراثونو هم درد لیدلی ویجاړ شوي ځینې له منځه تللي خو ځینې د وخت د دولتونو ځینې مدني ټولنو لخوا بیا رغول شوي او یو شمېر هغه چې پاملرنه ورته نه ده شوې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي که مسؤل چارواکي په هیواد کې د فرهنګي میراثونو ساتنه او پاملرنه وکړي او خراب شوي بیا ترمیم کړي یو خوا به فرهنګي اثار او میراثونه خوندي وساتل شي او د بل پلو به ورته د سیلانیانو په ورتګ کې د پام وړ پرمختګ وشي